څوک دی مړه بیا ناظر نه سکرتر صاحب ته دا وګوره دا خو جاوید نمبر ده راکه ما ویلې که بیک کوم ناظر دی بس دا د نفر مې دروړی دی زر زر ورشه مېلمانه راوله زر کوله کښېنئ کښېنئ مهرباني وکړئ کښېنئ خیر ده وکیل صاحب ژوند ده داسې خبرې پکې راځي کامیابي او ناکامي خو پکې حتما راځي خیر ده بل دفعې ته به ځان کاندید کړي ولا بې جانه وروره خفه په دې چې درې کاشتره خلک ما ویوړه رایډهي ته چې راغلل 200 مې ناظرین نیولي دا چون کاروان کې چې دا خم خلک به دا کوڅې کې همسایګان دا و سر ډیوالانو ولې وکیل صاحب څه در باندې وشو خفه په دې وه چې وړي مې لس رایې او راغلي غمدردۍ ته شل نفره کور لاړ پیسې لاړې موټرې لاړې او یو لس رایې مې ویوړې لس رایې دې خبرې خو دې وکیل صاحب زمونږ زړونه هم زمونږ ته دې ژړا راوستله هله وکیل صاحب ستا په اجازه مونږ به درنه لاړ شو خیر اوسې ورونو چې تاسو زما دې غم کې ځان شریک کورالې ځئ نو تاسو په اجازه وکیل په خیر لاړ شو په خیر لاړ شو په خیر لاړ شو بېجانه خدای خبر چې دوی ما ته رایه راکړې وه که نه الله وکیل صاحب مخکې د بل وکیل کور نه راووتل بل نه راووتل خو ما ته معلوم دي دوی هم رایه نه ده راکړې ډوډۍ یې په ما اړوله غرمې ډوډۍ خورئ زه خپله حیران پاتې یم پیسې جایداد مایداد لاړو د شپې لرم او د ورځې نه لرم د ورځې لرم د شپې نه لرم والله وکیل صاحب یو خبره مې درته کوله وکړه سکرتر صاحب ته هم دا خبره وکړه هغه زما مال به څنګه شي ماش زه خپله د پوړۍ پړک ته ماماغه او ته هم راځې زما د زړه کې چړې وهي غرق شومه تباه شومه وکیل صاحب ستا دې خپل غمان بسي زه به دې بل ځای نه پیسې راواخلم والا سکرتر صاحب خیر اوسي زه ځم د شکایتو کمیسیون ته او که څوک راغله رخصت یې کوه هو که ناظرین راغله کار ته ترې نه واله ورته وکیل صاحب نشته ځه او که خوازو والا هم راغله هغه هم وشاړه پس لرې کوی زه ځم درنه چې بیا راغلم بیا به سره خبرې کوو چې زما طبیعت هم ټیک نه دی ډاکټر ته هم شاید لاړ شم اوف 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 وکیل صاحب خپله دې هم ځان لیونی که موږ دې هم لیوني کړو تا د پارلمان نه څه وغوښتل چې ته اوس ځان کاندید یې کور کې شپه ورځ نه ده معلومه والله وکیل صاحب یو خبره مې درته کوله وکړه که نه هغه زما معاش به څنګه سي معاش ته ده خوا راشه وکیل صاحب په پیسې مې ډېر ضرور پکار دي ته ده خوا راشه